د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي د افغانستان کرنې برخه باید میکانیزه شي. د قشتفې کانال په جوړېدو سره به په افغانستان کې یو بنسټیز کرنیز انقلاب راشي او اسلامي امارت له پنجشیره کابل ته د اوبو انتقال په اړه غور کړی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې نن د کابل په بادامباغ څیړنیز فارم کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین په پیل مراسمو کې وکړې. د وویل افغانستان تر اوسه هم د اوبو رسولو منظم سیستم نه لري او اسلامي امارت له پنجشیره د اوبو انتقال په اړه غور کړی. متاسفانه چې افغانستان تر اوسه هم د اوبو رسولو او کانالیزون په یو منظم سیستم نه لري. د کابل ښار په شمول اکثر ولایتونو او ښارونو کې د اوبو رسولو سیستم نشته دی. نن له همدې عمله ده چې کابل د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دی. اسلامي امارت له پنجشیر څخه د اوبو د راجپر سیستم غور کړی او هیلهمن یو چې دا مهمه او حیاتي پروژه عملي شي. هغه دغه راز وویل چې کرنه د افغانستان په اقتصاد کې اساسي رول لري، باید پیاوړي او میکانیزه شي او په وینا یې د همدې لپاره اسلامي امارت د قشتفې کانال پر جوړولو کار پیل کړی دی. دی وایي د قشتفې کانال په جوړېدو سره به افغانستان کې یو بنسټیز کرنیز انقلاب راشي. کرنه د افغانستان په اقتصاد کې اساسي رول لري. کرنه باید پیاوړي او میکانیزه شي. نوي وسایل، اصلاح شوي تخمونه او کرنیزو محصولاتو ته د بازار په موندلو کې باید اړونده ادارې اساسي توجه وکړي. د همدې لپاره اسلامي امارت د قشتفې کانال په جوړولو کار پیل کړی دی چې لومړی فاز یې پای ته رسېدلی او په نورو یې کار روان دی. انشاءالله چې د دې کانال په جوړېدو سره به په افغانستان کې یو بنسټیز کرنیز انقلاب راشي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عطاالله عمري په دغه کمپاین کې وویل اوس هم افغان بزګران په سنتي بڼه کرنه کوي او په خبره یې دوی په هیواد کې د کرنې میکانیزه کولو برخه کې کار کوي. دی وایي د افغانستان د مالدارۍ برخه هم سنتي ده او دوی پلان لري چې د برخه کې بدلون راولي. غلجات یا میوه‌جات یا سبزیجات که ما و شما یک نگاهی بیاندازیم تا به حال خدمت نشده. این بخشای ما همش به سنتی پیش می روند. دهاقین ما در ذهنشان اونمو سنتی طریقه ترتیبش، تخمش، طریقه و انداز و پرورش و کاشتن و جمع‌آوری و همه اونمو طریقه سنتی سابقهش جای گرفتگی هستند. ما در همین 2 سال کوشش داریم که در همین هر 3 بخش، در بخش غلجات از خصوصیت زمین مشخص کردن و تخم‌های اصلاح شده مثمر در او کشت کردن و طریقه میکانیزه پرورش و جمع‌آوری سر اینا ما کار میکنیم. در بخش مالداری ما و شما هم این شکل سنتی و سابقه هست. ما تصمیمای در این بخش داریم. اول تصمیم اصلاح، تغییر، تبدیل نسل سنتی موجوده هست. ما نسلی را به مالدارای خود تقدیم بکنیم که به زحماتش، به تکلیفش بیارزه، گوشت خوب و شیر خوب برایش بده. هغه زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې کرنې وزارت له 40 تر 50 زره میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او دغه راز 2 میلیونه نیالګي هم خلکو ته ویشلي دي. در همین 2 سال و 3 سال تقریبا 40-50 هزار متریک تن تخم‌های اصلاح شده به مردم در بخش گندم توزیعات صورت گرفته. اونا خلاصه ایش برای ما گفتن که تقریبا حساب کردن 82 میلیون نهال دمو 3 سال توزیعات به مردم تقدیم شده. د یادونې ده چې د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د راروان 1403 لمریز کال د هرکلي لپاره د کابل په بادامباغ څیړنیز فارم کې د نیالګیو ایښودل او وچکالۍ له منځه وړل تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې یوه میاشته به دوام وکړي او د هیواد په کچه به کابو 60 میلیونه نیالګي کېښودل شي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره